دا د محرم میاشت ده د عاشورې او 13 جمعه د دې میاشتې او د دې ورځې د فضیلت متعلق څه بیان کړی ستاسو مخکې او بیا په دې ورځ کې چې د شریعت مطابق څه پکاري او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څه فرمایلي د هغې بیان مې ستاسو مخکې کړی یو لوی عظیمه واقعه په دې ورځ پېښه شوې ده د عاشورې په دې ورځ باندې د دې میاشتې په 10 تاریخ چې هغه یو ګناه د نبی علیه السلام په اهل بیتو د قیامت یو منظر تیر شوی دی د حضرت حسین رضی الله عنه شهادت او د هغه د اهل بیتو د هغې متعلق څه مختصره واقعه درته بیانوم حضرت حسین رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام نوسی و او د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها بچی دی د حضرت علی صاحب زوی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې دواړو وروڼو سره مشر حضرت حسن رضی الله عنه او دویم نمبر حضرت حسین رضی الله عنه دواړو سره د پیغمبر علیه السلام ډیر زیات محبت د پیدایش نه مخکې چې دی لا پیدا شوی نو یو جینۍ ده یو زنانه ده د حارس لور هغه خوب ولید هغې او پیغمبر علیه السلام له راله وی د خدای پیغمبر یو ډېر خطرناک خوب مې لیدلی دی نبی علیه السلام ورته وفرمایل ووایه څه خوب دې لیدلی دی وی د وینا قابل نه دی ما ډېر خطرناک خوب لیدلی دی چې هغه ستاسو مخکې زه نشم ویلی او ستاسو په حق کې مې ډېر د خطرې خوب لیدلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ووایه هغې وی د ما پې ژبه نه خوځي نشم ویلی نبی علیه السلام مجبوره کړه وی نه خامخا ماته ووایه وی ښه نو ما خوب ولیده چې ما ستا د وجود نه د غوښې یو ټوټه را پرې کړې ده ستا د وجود نه مې د غوښې یو حصه او یو ټوټه پرې کړې ده پیغمبر علیه السلام مسکې شوې ده خو تا ډېر ښایسته خوب لیدلی دی ډېر مزېدار خوب دې لیدلی وی ما خو صاحب وی چې ډېر د یرې خوب دی وی نه مزېدار خوب دی وی د خوب تعبیر دا دی چې زما د اولاد چې کوم د حضرت فاطمه رضی الله عنها ده د هغې بچې به پیدا کېږي او ستا غېږ کې به پیدا کېږي او ستا غېږ له به راځي ځکه چې دا زما د غوښې ټوټه ده اولاد د انسان دپاره د غوښې یو ټوټی او د انسان د زړه قطرۍ نو دا زما د غوښې ټوټه ده او د فاطمې رضی الله عنها اولاد به کېږي بچې به کېږي ستا غېږ کې او ته به د هغې لکه د دایي غوندې خدمت کې یو څو ورځې پس مقه خوب رښتونی شو همهغه د حارس لور د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها د هغه ولادت ته ماشوم هغه خدمت هغې وکړو او حضرت حسین رضی الله عنه خدای پاک د هغې په غېږ کې پیدا کړ او بیا دغې د حارس لور د حضرت حسین رضی الله عنه خدمت کړی پیغمبر علیه السلام ته چې کله معلومات وشو او ورپسې زیرې لاړ د خوشحالۍ چې خدای پاک فاطمې رضی الله عنها له بچې ورکړی دی نو فورا نبي علیه السلام فاطمې رضی الله عنها کره راغی او راتلو سره دا ماشوم روچت که په خپل غېږ کې ونیوه او پیغمبر علیه السلام وله په خپله خوله مبارکه بانګ وویل ځکه د مسلمانۍ طریقه هم دا ده یو ماشوم پیدا شي څومره چې زر کېږي نو ښیغ غوږ کې وله بانګ ویل پکار دی او په ګس غوږ کې وله اقامت ویل پکار دی دا چې کوم زمونږ بانګ دی او دا مونږ کوم بانګ وایو الله اکبر نه تر لا اله الا الله پورې بعضې خلک پکې دا حی علی الصلاة او حی علی الفلاح نه وایي دا غلطه خبره ده پوره بانګ چې څنګ ته د مانځه دپاره وی او پوره اقامت چې څنګ ته د مانځه دپاره وی دا بانګ او د اقامت به ماشوم له ووی او په زوره به یې ورته ووی ښیغ غوږ کې بانګ او ګس غوږ کې اقامت او بعضې زمونږ محدثینو حضراتو یو آیت ویلی دی چې اخر کې دا آیت ورسره ووایه انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم دا کم وخت کې چې حضرت مریم علیه السلام پیدا شوله نو دا آیات هغې ته ویلی شوي و دا الفاظ ویلی شوي و چې ای خدایه زه ستا په ذات باندې د دې مریم او د دې د بچي د شیطان نه پناه غواړم چې دا د دې بچي خدای د شیطان نه محفوظ وساتي علما لیکي چې دا آیت ویل مستحب دي دا دې ورته ووایي او که هلکې که جینۍ وي خو انی اعیذها به وی دې کې ورته ترمیم او تبدیلي به نه کوې هلکې به دا راولي چې خدایه دا ماشوم پیدا شو د ده او د ده د بچو زه امان غواړم د شیطان نه چې خدای پاکې خدای ستا په ذات د شیطان نه محفوظ شي دا د ښیغ غوږ بانګ او د ګس غوږ اقامت دا یو مسنون دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د طرف نه نو د دواړو جهانو سردار راغی او لومبي بانګ او اقامت نبي علیه السلام ورته وویل
بانګ او اقامت نه پس نبی علیه السلام خپله خوله مبارکه کې یو کجوره خوشته کړه. زمونږ خلک ورته ګوټي وایي، دا مسنون دي، ګورې مستحب دي. یو خوله مبارکه کې کجوره خوشته کړله او هغه کجوره یې د حضرت حسین رضی الله عنه په خوله کې کېښوده، هغه اوروله. اوس هم دا طریقه ده چې یو ماشوم پیدا شي، کاله کې که جینۍ وي نو د هغې دپاره ښه طریقه دا ده چې یو کجوره یا یو خوږ شی یو نیک انسان له، یو عالم له، یو پاک سړي له یوسه چې هغې په خپله خوله کې لملون کړي او بیا هغه کجوره او هغه خوږ څیز هغه ماشوم له ورکړه چې لومبې د ده وجود ته د هغه نیک انسان یا د هغه عالم او د پاک انسان لاړې داخلي شي. نو دا د هغه دپاره د برکت شی دی. زمونږ خلک خو دې څیزونو ته توجه نه ورکوي، نه د ماشوم د بانک خیال ساتي او نه د ماشوم د دې ګوټي خیال ساتي، وروسته د هغه وجود همیشه دپاره پلیت پلیت روان. نو ښه صورت دا دی چې کجوره به پاک سړي د یوسې هغه یې خوله کې خوشته کي او بیا به هغه کجوره د ماشوم له په خوله کې کېږدي چې د هغه هغه لاړې لومبی د خېټې ته ننوځي. دا یو طریقه ده د مسلمانۍ. نو د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم همدغسې عمل وکړو او حضرت حسین یې راواخیست او په خپل غېږ کې کېنو او بیا نبي علیه السلام ورته دعا وکړله، حضرت حسین ته دعا وکړله او واپس یې حضرت فاطمې رضی الله عنها ته حواله کړه. د پیغمبر علیه السلام د دې دواړو نسو سره ډېر انتهایي محبت و، دومره مینه یې وه د پیغمبر علیه السلام چې نبي علیه السلام یو ځل په منبر باندې ناست دی، دغسې تقریر کوي او دا حسن او حسین دواړه را روان دي، خشته مزېدارې جامې یې اغوستې دي، په منډه منډه را روان دي او درزونه خوري. ځکه واړو نبي علیه السلام چې کله وفات کېده د حضرت حسین رضی الله عمر 6 کاله نو د ډېر لږ عمر ته پاتې شوي دي. نو دا دواړه په منډه منډه را روان دي او درزونه خوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله پاسې دا منبر نه کوز شو، یو یې په غېږ تقریر یې بالکل بند کړ، یو یې غېږ کې ونیو بل یې غېږ کې ونیوه، یو یې په دې یو خپه کېنه او بل یې په دې بله خپه کېنه. یاره وایي خدای رښتیا ویلي دي، الله رښتیا وایي چې انما اموالکم و اولادکم فتنه، چې ستاسو مال او ستاسو بچي یو لوی ازمایښت دی د انسان دپاره، یو لوی مصیبت دی، یو لوی ازمایښت دی. وی ما دا دواړه ماشومان ولیدل چې جومات ته راننوتل او ډغر یې والې، ویړه مې ټینګ نه کړی شو، ورمنډه مې کړه، دواړه مې روچت کړل. دا د نبي علیه السلام دواړو سره محبت او مینه وه تر دې حده پورې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په سجده باندې پروت و او دا ماشومان به رالل او د پیغمبر علیه السلام په شا مبارکه به د پاسه ورسواره شو، هغو ماشومانو. او حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام به تر هغې پورې د سجدې نه سر مبارک نوچتو تر څو چې به دا ماشومان په خپله نوکو شوي. ولې په دې به یارېده چې هسې نه د سر روچت کړم او دا ماشومان ونه غورځېږي، دا خوږ نه شي. دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د پیغمبر علیه السلام د دې دواړو نسو سره څومره مینه څومره محبت و. او در حقیقت د پیغمبر علیه السلام خپل ماشومان بچي نارینه اولاده نه دی پایېدلی، چا 1 کال، چا 1.5 کال، چا 6 میاشتې. د پیغمبر علیه السلام 3 زامن یا 4 اختلاف پکې شته دی، دا پیدا شوي دي او بیا هغه په ماشوموالي کې وفات شوي دي. نو خپله د نبي علیه السلام نارینه اولاد نو، دغه د فاطمې رضی الله عنها زامن او بچي دا گویا کې د نبي علیه السلام لوسیمو او پیغمبر علیه السلام ته داسې ګران لکه د خپلو بچو د خپلو اولاد غوندې. ډېر محبت او مینه به نبي علیه السلام دواړو سره کوله. یو ځل پیغمبر علیه السلام حضرت حسن رضی الله عنه په اوږه کړی دی او په لاره باندې روان دی، یو صحابي والا مخې له راغی. نو حضرت حسن ته ویې هلکه په ډېر زیات په خوشحالۍ کې سورې، په ډېر عجیبه شاه سوار، ډېر عجیبه مرکب دې مونته دی، عجیبه سورلی باندې سورې، ځکه ستا سرسورلي نبي کریم صلی الله علیه وسلم دی، په پیغمبر علیه السلام سورې. وی نعم المرکب هو، هلکه په ډېر عجیبه سورلی سورې، خشته مزېداره سورلی باندې سورې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته مسکی شو، وی و نعم الراکب هو، وی سورلیم ډېره مزېداره او خشته ده، خو شاه سوار هم ډېر مزېداره او ډېر خشته دی. کم چې د پاسه سور دی هغه هم ډېر مزېدار او ډېر ښایسته دی. نو دا د نبي علیه السلام غیر اختیاري محبت و د دواړو بچو سره. نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلافت شروع شو، دا دواړه ماشومانو او ابوبکر رضی الله عنه به دواړو سره ډېره خصوصي مینه کوله، ډېر محبت به یې ورسره کو. او چې کله به ابوبکر رضی الله عنه دا دواړه ماشومان ولیدل نو هغه به هم روچت کړل او ښکل به یې کړل، خو د دې عمرونه ډېر ماشومانو او کمو. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانې نه پس بیا چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دور شروع شو بیا هم دا ماشومانو. یو ځل نبی علیه السلام حضرت علی صاحب سره حضرت حسن رضی الله عنه ولاړ دی، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پرې راغی
نو عمر فاروق ورته په خندا شو، ورته وی زما د قسمی بأبي شبیه برسول الله صلی الله علیه وسلم وما هو شبیه بعلی، وی زما د قسم په خدای وی زما د قسمی چې دا معشوم د علی په شان نه دی، د نبی علیه السلام په شان دی، دا د پیغمبر علیه السلام په شان دی، او خدای پاک پیدا کړم داسې چې د نامه نه پورته عیسه کې د پیغمبر علیه السلام سره حضرت حسن د هغه په شانتي و، د هغه په شکل و، د نوم نه پورته د پیغمبر علیه السلام چې کوم شکل و خدای هغه حسن له ورکړی، او د نبی علیه السلام د نامه نه ښکته چې کوم شکل و، خپې یا پنجې یا خپې مبارکې یا کونډۍ مبارکې، دا شکل خدای پاک حضرت حسین له ورکړی. نیم شکل د پیغمبر علیه السلام په یو نوسي تقسیم شوی دی، نیم شکل خدای پاک د پیغمبر علیه السلام په بل نوسي تقسیم کړی دی. دا هغه انتهایی محبت او مینا تر دې حده پورې چې یو ځل عمر فاروق رضی الله عنه په منبر باندې ناست دی، منبر باندې ناست دی او تقریر کوي، حضرت حسین رضی الله عنه د هغه ځای نه رامنډه کړې، او عمر فاروق امیر المؤمنین دی، بادشاه دی، د مټې کلک ونیوه، ورته وایي دا زما د پلار د منبر نه راکوز شه، د خپل پلار په منبر کښېنه، دا خو زما د پلار منبر دی، ته په دې ناست دی، راکوزه ردی نو د خپل پلار منبر چې ته وګوره او په هغې باندې کښېنه. عمر فاروق رضی الله عنه امیر المؤمنین دی، خلک هم ویارېدل چې خدای اوس به ورته څه وایي، هغه روچت که په هغې کې ونیوه، وی یقینا په ژړا شو ورته، وی یقینا چې دا ستا د پلار د نبي علیه السلام منبر دی، خو وی زما د پلار منبر نشته، کم خوا لاړ شم، زما د پلار منبر نو، همدا منبر ستا د پلار دی او ته لایق یې، ستا پلار لایق دی چې په دې منبر باندې کښېنې. دا به ورسره هغې خپل محبت او مینه کوله. یو ځل حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په لاره باندې روان دی، صحابو به دومره قدر کو د دې دواړو ماشومانو، ولې هغوی ته پته وه چې د نبي علیه السلام دې دواړو سره انتهایی محبت او مینه ده، په لاره روان دی. نو ماشومانو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی خو ډېر بهادر او ډېر زیات هغه د اسلام هغه رعب و پکې، خلک به ته یېرېدل، خلکو یره خو څه کوې چې نبي علیه السلام یو ځل وفرمایل، پیغمبر علیه السلام په خپل کور کې ناست دی، دا ماشومان تنبل وی، دې کې حضرت ابوبکر صدیق راغی همغسې هغوی تنبل و، ورپسې حضرت علی صاحب راغی همغسې ماشومان لګیا دي هغه خپله ډمامه وی، تنبل وی، دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی، هغه ماشومان وتښتېدل، تنبل یې وتښته. نبي علیه السلام عمر ته وی عمره وی چې ته کوم ځای ته راشې نو هغه ځای نه شیطان هم تښتي، او ته چې په کومه لاره ځې نو تا سره شیطان هم په هغه لاره یو ځای نه ځي، شیطان هم در نه تښتي. دومره خدای پاک عمر فاروق رضی الله عنه له د دین هغه روب او دبدبه ورکړې وه. نو په لاره روان دی، ماشومان لوبې کوي، حضرت حسین رضی الله عنه هم پکې دی، چې خلکو عمر فاروق دی ماشومانو ولیده نو ټول ماشومان وتښتېدل. حضرت حسین رضی الله عنه په ځای ودرېد، هغه ونه تښتېد، او ماشومانو ته چېرته تښتې؟ وی امیر المؤمنین را روان دی، هله منډه که تښته مونږ ونه وهي، مونږ خو لوبې کوو، بس کارونه کوو. حسین رضی الله عنه ورته وایي دا خو امیر المؤمنین نه دی، دا زمونږ نوکر دی، راځئ، دا خو زمونږ خادم دی، زمونږ نوکر دی، دا امیر المؤمنین نه دی، زمونږ نوکر دی، نو چا بیا راځئ. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ور منډه کړې او حضرت حسین یې په غېږ کې رونیوه، وی ووایه تاسو وې؟ علي صاحب رضی الله عنه هم دغه مقام کې راغی، ورته وی امیر المؤمنینه مه خفه کېږه، خیر دی ماشوم دی، پوه نه شو، ورته وی نه دا ماشوم به زه بوزم، او ده چې دا کومه خبره کړې ده د دې به دې لیکل او دسخط علم، ده څو وې ما ته، هغه هم پریشانه شو چې یاره دا خو یقینا د امیر المؤمنین په حق کې لږ ښه خبره ونه شوله، ځکه د مسلمانانو بادشاه دی او ټولو مسلمانانو مشترکه طور خپل امیر جوړ کړی دی، امیر المؤمنین دی. علي صاحب ورته وی خیر دی امیر المؤمنین خفه کېږه ما ماشوم دی، وی نه د ما د قسم په خدای وي که مې پرېښود، هله به یې پرېږدم چې دا دسخط ما ته وکړي چې دا کومه خبره یې وکړه. بس خلک هم حیران شو، حضرت حسین رضی الله عنه یې بوته او ورته وی شابه بچې ولیکه چې عمر زموږ نوکر دی، دا فورا ولیکه او دسخط ورته وکړه. خلکو وی زه ولیکه نو چې دې باندې به عمر څه کوي، غصې اخیستی دی چې لیکل یې وکړل، حضرت حسین خو ماشوم دی او ویې لیکل چې امیر المؤمنین عمر دا زما نوکر دی، او لاندې مې بچې دسخط ورته وکړه، دسخط یې ورته وکړه، ښکلی کوې زه اوس بچې ته مې دې له نه وې راوسته چې زه تا له فضا در کړمه چې تا ما ته نوکر وې، بلکې دا زما وصیت دی چې زه کله مړ شم او کله ما په قبر کې ښخ کې نو دا کاغذ به زما په سینه د پاسه ایږدی، دا به زما په سینه د پاسه ایږدی،
او ولی کمال د مرګ فرشتي راشي او مال خدای راشي او مانه تپوسو کی چې عمره تا څه عمل لوړی دی څه نیکي دې کړې ده نو زه به ورته دا خط ورکم چې یا رب العالمین ای خدایا زه خو د حضرت حسین نوکر یم او نوکر کروانی کوي نو خلک یې د مالک نه تپوس کوي نو زما د رواني تپوس د حضرت حسین نه وکړي